ما وقتی میتونیم تاثیرات مثبت خود داشته باشیم که مردم از ما خوش باشند. سره لدې چې افغان دولت په تیرو څو کلونو کې د امنیتي ځواکونو روزلو او په پرمختللو وسلو او وسایلو د هغوی سمبالولو ته لومړیتوب ورکړی، خو بیا هم افغان وګړي د خپل ژوندانه په بهیر کې یوازینۍ ستونزه د امنیت نشتون په ګوته کوي. خو چارواکي بیا وایي چې دوی همدې ستونزو ته په کتو سره د پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو په مسلکي کېدو او خلکو ته د ډاډمن امنیت د راوستو په برخه کې خپلې هڅې چټکې کړې دي. کابل ښار چې د هیواد پلازمینه ده، کله ناکله ناامنۍ او یو لړ تروریستي پیښې پکې تر سترګو کېږي. لکه څنګه چې په انځور کې ګورئ، دا د پلازمینې کابل د 10مې امنیتي حوزې سیمه ده. دا سیمه د هیواد په کچه تر ټولو مهم او ستراتیژیک ځای بلل کېږي. د یاد حوزې اړوند سیمه کې یو شمېر وزارتونه، سفارتونه، کورني او نړیوال دفترونه او میلمستونونه، پوهنتونونه، د چارواکو د استوګنې کورونه او د دوی د تګ راتګ لار او ډېر لوی سوداګریز او د راکړې ورکړې مرکزونه شتون لري. په یاده سیمه کې 400 زره وګړي میشت دي، 8 زره د استوګنې کورونه پکې شتون لري. د 10مې امنیتي حوزې آمر ویس الله تاج وایي چې دوی د امنیت د ښه تامین لپاره خپله اړونده سیمه کې په 4 کمربندونو ویشلې ده. تاج زیاتوي په هره برخه کې له امنیتي ارګانونو سره د خلکو ونډه تر ټولو ډیره اړینه ده او دوی د خلکو په مرسته توانیدلي چې تر ډیره بریده ډاډمن امنیت رامنځته کړي. نوموړی د خپلو وروستیو لاسته راوړنو په اړه داسې یک مثال بسیار خوب بر شما میتونم که پلیس حوزه دهم چی که تماما اوضاع امنیتی شهر کابل اولا به اساس هدایت پلان‌های مشخص و راهنمایی مشخص مقامات خود رفتار میکنه، یک راز موافقتش دیگه بس. اما پلیس وقتی میتونه موافق و در بیاره که وسایل تحت کنترل خود داشته باشه و رضایت مردم به دست بیاره، وقتی میتونه که او سایر به شکل امنیت مردمی بسازه، یعنی بتونه که هماهنگی نزدیک مردم با خود داشته باشه. و در کل سایه حوزه دهم قسمی که شما قبلا هم فرمودین سایه بسیار مهم و دیپلمات نشین میمانای خارجی، وزارتخانه، سفارتخانه و منازل شخصی ایجا است. ما تانستیم که به طور مشخص به اساس پلان‌های کشفی و اپراتیفی گزمه‌های دوامدار سیار پیاده و همچنان کنترل بسیار مشخص و دوامدار زیا و همچنان نزدیکی مردم با پلیس، ما در هر سایه خود، در هر سایه شهر کابل خود و حتی در ولایت خود ما میتونیم امنیت به شکل مکمل در ساعت تنظیم بسازیم که ما رضایت مردم با خود داشته باشیم و بتونیم اطمینان خاطر مردم با خود داشته باشیم. وقتی که مردم سر ما اعتماد کرد در رابطه با جلوگیری جرایم، مردم همراه ما همکار شد، ما هیچ گونه مشکلی نداشته باشیم. چرا؟ اگر ما مقایسه کنیم در سایه حوزه دام امنیتی پلیس برای هر 4000 نفر یک نفر پلیس میرسه. اگر پلیس برای هر 4000 نفر هیچ کاری نمیتونه در سایه خود بکنه، اما زمانی که یک تعداد زیاد مردم در هر ساحه پلیس با خود داشته باشه، میتونه که با همکاری و مشارکت مردم در پایین آوردن جرایم، در جلوگیری از جرایم این شیوه را پیش بره و راز موافقت ما میخواد بود که و ما میتونیم در هر ساحه موثر وقتی واقع شیم که مردم همراه ما باشه. د دې لپاره چې پولیس وتولیږي په چټکۍ سره د پیښو مخنیوی وکړي، د هغو لپاره مسلکي زده کړې ډېرې اړینې دي. د 10مې امنیتي حوزې مرستیال وایي د یاده حوزې امنیتي او جنایي کارکوونکي له ښې ښوونې او روزنې څخه برخمن دي. تعلیم و تربیه اصل بسیار عمده و اساسی یک نظام تشکیل میده. ما در جهت زیاد کوشش کردیم که این کورس‌هایی را که ذکر کردم دیگه معرفی کردیم و ما مطابق برنامه و پروگرام‌هایی که از قماندانی زون 101 آسماهی بر ما مواصلت نموده، مطابق از او تقسیم اوقات 24 ساعته حدالامکان کوشش کردیم که رو تطبیق کنیم بالای پرسنل خود و همچنان جمع نظام. ما هفته 3 بار اینجا در سطح حوزه دهم امنیتی پلیس پروگرام تعلیم و تربیه را پیش میبریم. آمر تعلیم و تربیه ما مطابق پلان قماندانای طولای ما در حوزه میخواهیم پرسنل خود همیشه در تعلیم و تربیه قرار مطابق برنامه و پلان. ما در قسمت تدابیر امنیتی چاره‌های کلیدی
تلاشی‌های هانی که داریم در بعضی نقطه‌های آسیب پذیر و تامین امنیت رجال‌های برجسته هیئت رهبری وطن ما و هم کسایی که تابع امی وطن داشته باشه و هم خارجی‌هایی که در ساحه حوزه دوام که منطقه دیپلمات نشین است، قسمت تامین امنیت از او وظیفه خاص پلیس حوزه دوام پلیس میباشه. ما کوشش میکنیم که سایه حوزه داره با تدابیر صحیح و خدمت کنیم به مردم خود که مردم آسوده آرام باشه. شب روز در کوشش همی هستیم که تا بتانیم یک تدابیری داشته باشیم که در این منطقه که تا کسی که آزار و اذیت آسیبی نبینه در سر. موترش گوشه کنین؟ موتر تا گوشه باشه بالا شد. همون حرکت کن. به خاطر خدمت آمدیم در سایه حوزه دوام امنیتی پلیس هستیم. به خاطر خدمت مردم آمدیم. ما به وطن خود خدمت میکنیم. با قطره خون ما باشه ما به وطن خود خدمت میکنیم. د امنیتي ځواکونو یوه برخه جنایي او کشفي پولیس جوړوي چې په ځانګړو مهارتونو سره د پیښو مخنیوی کوي. پس کارمنده کشفی در هر لحظه هوشیار و بیدار باشند. د لسمې حوزې جنایي او کشفي برخې کارکوونکي د ځانګړو مهارتونو په درلودو سره په ټولنه کې د نظم د راوستو، د مجرمینو د پیژندنې، تعقیب او په پایله کې عدلي او قضایي ارګانونو ته د هغوی سپارلې له مهمو دندو څخه شمیرل کیږي. تعقیب کننده بسیار زیاد دقت باید بکنه که تا شخصی که مورد تعقیب قرار داره او تعقیب کننده را نشناسه. با آن واحدی که افشا میشه فوراً در مسیر حرکتش شخص دومی که در وظیفه افشا میشه جایش باید اشغال بکنه، فوراً باید او ساحه را باید بگیره که تا بتونه مجرمی که تا تعقیب است فرار بکنه. حرکت که ما با تعقیبش هستیم متوجه باشه آماده. موتر مطابق اطلاع است. رنگش چه رقم است؟ موتر فرونر است. رنگ سرخ داره. درست است. یک نفر است. شورنتی خدا 2 میل سلاح بود. 1 میل سلاح را گرفتین، تفنگچه را، کلاشینکوف چه کردین؟ کلاشینکوف هم گرفتین. استقامت اوزه. حوزه دوام امنیتی پرسنل جنایی در مجموع موظفین حوزه دوام امنیتی خصوصا جنایی همیشه در تمام وظایف اپراتیوی و کشفی فعالانه سهم گرفته که ما شما شاهد سن هستین که برای مقامات زی سلام معلوم است که ما در طول سال تقریبا 190 نفر مظنونین گرفتار کردیم و دستاوردهای بسیار خاصی داشتیم، اما تا فعلا فضل خدا یک واقعه تحت کش ما نداریم. بسیار سایه آرام داریم و پرسنل ما شب و روز طور 24 ساعته در شریدهای خود در وظایف خود سهم فعال داره و آماده هر نوع اجرای وظیفه است. حرکت کن. همه روزه از تمام تاسیسات دولتی، سفارتخانه ها، وزارتخانه ها و غیره، خانه های اراکین بلندپایه و دیگه ما از همه روزه کنترل میکنیم. پلیس جنایی یگانه ارگان تحت اعتماد مردم است و مردم نهایت اعتماد دارند به خاطر که پلیس جنایی همیشه در بین مردم می باشه و همیشه از بین مردم برخواسته و ارتباط نزدیک با مردم داره. پلیس جنایی دستاوردهای خوبی داره به خاطر که پلیس جنایی در ساحه با مردم و با مردم همیشه همکار بوده، میتونه که زودتر به هدف که داره برسه و مجرمین قبل از اینکه دست به اقدام خصمانه و یا سرقت مثلا اغتصاب در ساحه بکنن، پلیس میتونه که زودتر اونا رو شناسایی و اثری خود اقدام کنه و اونا به پنجه قانون بسپاره. د لسمې حوزې په سیمه کې میشت وګړي له امنیتي ځواکونو او د امنیت له شتون څخه خپله خوښي څرګندوي. په لسمې حوزې سیمه کې موږ ډېر خوشحاله یو. وضعیت ډېر ارامه ده.
د شپې تر ډېره ناوخته پورې بیروبار ډېرې. تقریبا ما 5 سال شده اینجا رستوران دارم. در این 5 سال ما از این موضوع از مهر آمر حوزه آمده ما خوش هستیم، به خاطر از اینکه ما تا ساعت 10-11 بجه شب در اینجا می باشیم، کدام دعوای نیست، کدام جنجال نیست. همیشه وقت پلیسا گشت و گذار اینجا دارن، نیروهای امنیتیشان از اون بخش حوزه کس اینجا میان پرسان ما را میکنن چیزی اگر مشکلات باشه. شب روز در خدمت مردم هستم، میتونم مردم آرام استراحت کنن، مردم آرام به مکتب خود برن، وظایف خود پیش ببرن. من وظیفه خود پیش ببرم. مشکلی که پیدا شده تا حال را چندین دفعه که بعضی مسائل پیش آمده، اینا همکاری کرده و سارقین بالفعل با وقت زمان دستگیر و با پنجه قانون با همکاری اهالی منطقه و ملا امام مسجد و وکیل صاحب عزیز شاخان اینا تسلیم کرده و فعلا ما در این منطقه بسیار آرام زندگی میکنیم. خدمت به وطن کنیم، خدمت به ملت کنیم، خدمت به میسایه او دکم جای توظیف هستیم و این ما میخوایم خدمت کنیم. د یوسلي او اسماعي زون قومندان لوی پاسوال محمد ایوب سالنګي وایي کومې ستونزې چې په تېرو کلونو کې پولیسو درلودې اوس تر ډېره بریده هوارې شوي دي. نوموړی همداراز وایي د پخوا په پرتله اوس د پولیسو په لیکو کې لوی بدلون رامنځته شوی دی او د پولیسو د ډېروالي په برخه کې هم جدي کار روان دی. کابل 16 حوزه امنیتی داره. 16 حوزه امنیتی داره. از نقطه نظر آراضی تقریبا باید موازی با نواحی‌های شهروالی حوزات امنیتی هم ایجاد شود. یک قسمت مشکلات در سطح بالاتر دولت و حکومت ما قرار داره، هم از نقطه نظر اقتصاد، هم از نقطه نظر بودجه و هم از نقطه نظر تشکیلات، ولی ما امیدوار به این هستیم که با گذشت زمان آهسته آهسته همه چیز جایگاه خود میگیره و شما در جریان هستی که تقریبا 10 سال قبل ما و شما شاهد داشتن یک توله منظم پلیس نبودیم، ولی امروز الحمدلله در سطح کشور پلیس ما بیشتر از 100,000 تجاوز کرده و در حالت ارتقا است. په دا سال کې چې یو شمېر خلک د هیواد په ځینو سیمو کې د پولیسو له کړنو ناخوښه دي، خو چارواکي وایي چې پولیس د ټولنې خدمتګاره دي او تل یې خپل ټټرونه سپر ګرځولي تر څو نور وګړي په هوساینې کې ژوند وکړي.